دا راته دا پړومبي ځل چې کله تاسو دغه ټریک کولو دا ټیکټر په خپل بدن باندې تیرول نو څنګه ګرانه خو به وه. دا راته ستاسو د دې مردان خان بابا هم ځان ته څه وایي، کله ټرکونه راکاږي کله موټر اوچتئ، که چېرې هغه تاسو چیلنج کړي نو آیا مقابله به وکړئ؟ دا دومره خطرناک ټریکونه تاسو کوئ، آیا د کور د طرفه تاسو ته څه پابندي نه وي چې دا تاسو څه کوئ ځان وژنئ؟ دا راته وایي هغه شاهرخ خان چې کوم ګډې وډې ویډیوګانې جوړوي، کله په جینکو باندې ورځي چې ته مې خوښوې، کله څه کوي کله څه کوي، کله وایي خودکشي کومه، د هغه په هکله څه ویل غواړئ؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفرشاه درویش یم، راغلی یم د مردان ضلعې جنډو کلي ته. دلته کې د بابر کمانډو خواته کم چې لوی واړه پیژني د KPK زیات تر سوشل میډیا چې کوم ملګري دي راغلي دي، دی سره انټرویوز کړي دي، حتی چې یوسف جان هم راغلو او دی سره تقریبا 3 ځله هغه ریکارډینګ کړی دی. نو دی کې ډېر غټ ټیلنټ دی، تاسو به کتلي چې دی مختلف قسمه ټریکس کوي، هغه ډېر خطرناک ټریکس وي، په خپل بدن باندې ګاډي تیرول، ټیکټر تیرول، داسې نور خطرناک قسمه ټریکونه دی کړي دي. په دغه حوالې سره به دی سره خبرې اترې کوو، راځئ چې ملو شو سره. ګرانه ملګریه څنګه یې، ژوند مو څنګه روان دی؟ الحمدلله، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د هغه جهانګیري نه ما لرالی، ډېر زیات خوشحالیږم. او هر سړی په خپل محنت باندې ځي، لکه مطلب تم یو خپل محنت کې ټیلنټ والا کسان ګورې، داسې موږ هم خپل محنت کوو، ډېر زیات خوشحالیږو تاسو په دې راتګ باندې، ولې چې موږ مطلب که دا ټریکونه موږ کولې او موږ له دا میډیا ولرونه نه راتلی نو موږ به زموږ جان پهچان نه وي. الحمدلله د الله یو عزت راکړی او ستاسو په درو باندې ځکه چې تاسو زموږ غږ اوچتوئ. دا راته وایه ګرانه چې دې طرف ته څنګه رالی، د کمانډو سره د شوق څنګه پیدا شو، چېرته بل فیلډ ته ولې نه تلې؟ اصل کې کمانډو یوازې نه چې زه په دې میډیا رالم او زه په دې کمانډو نوم باندې مشهور وم، د میډیا نه مخکې ما دا ټریکونه به کول چې د کلو والا زما شاګردان به کم وو، ما دا ویډیوګانې به یې شیر کولې، نو هغوی به ما ته ویله چې استاد دا ته څه کې که نه، دا خو په ریل کې ډېر ګران کار دی، په میډیا کې خلک یو پیک کار وکړي ډېر مخکې لاړ شو، خو ستا خو دا کار ریل دی. هغې نه رو 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 الحمدلله تقریبا 95 چینلو والا به راغلي. صحیح. دا راته څونه وخت شو چې لګیا یې په دې فیلډ کې او شاګردي مو څونه وخت کړي ده په دې فیلډ کې؟ اصل خبره دا ده تقریبا یاره 12-14 سال ما سپورټس کړی او په دې میډیا چې راښکاره شوي نو تقریبا 2 کاله وشو چې دا ویډیوګانې پې وایرل شوي دي. دا راته وایه ستاسو دومره غټ ټیلنټ دی، دومره ټریکونه، دومره خطرناک ټریکونه تاسو کوئ، آیا د کور د طرفه تاسو ته څه پابندي نه وي چې دا تاسو څه کوئ ځان وژنئ؟ اصل خبره دا داسې نه ده، مطلب چې زه اوس کله به دې میډیا رالم او دا ما سټارټ کړ وړوکوالي نه زما د دې سیزونو سره شوق و، او بهرحال موږ که دا سخت ټریکونه کړو د دې نه مخکې مطلب موږ پرېکټس وکړو، هله موږ هغه ویډیو میډیا ته راوړو، داسې نه کړو چې ډایرکټ بس میډیا والا راشو موږ سټارټینګ ولو، نه نه نه، موږ ځان ښه پوخ کړو په پرېکټسو کې، هله موږ هغه سټنټ میډیا ته راوړو. دا راته وایه دا پړومبي ځل چې کله تاسو دغه ټریک کولو دا ټیکټر په خپل بدن باندې تیرول نو څنګه ګرانه خو به وه؟ یاره بالکل دا ستا خبره بالکل صحیح ده، ګران کار دی. زما تقریبا 300 ویډیوګانې دي، نو چې 300 ویډیوګانې سړی هر یو ویډیو زما ګوري نو د حیرانتیا ویډیو ده، ځکه چې بس محنت یې به کې کوم. ما ویل چې زه به داسې ټریکونه انشاءالله راوړم چې د هغه د دنیا په سطح څوک نشي کولی، خو زمونږ مین سوچ هم دا دی، موږ ډېر داسې نشو تماشو هم کسان وو، جذباتي ویډیوګانې جوړو، ډېر خلک داسې دي چې اکیډمینو کې داخله واغسته، خپل اکسرسایز یې سټارټ کړی. دا راته ستاسو د دې مردان خان بابا هم ځان ته څه وایي، کله ټرکونه راکاږي کله موټر اوچتئ، که چېرې هغه تاسو چیلنج کړي نو آیا مقابله به وکړئ؟ زه خو یوازې خان بابا نه چې هر یو کس ما چیلنج کوي انشاءالله زه تیار یم، پوه شولې؟ زورور الله دې، زه ځان ته زورور نه یم، خو الحمدلله په الله مې یقین شته او په ځان مې یقین شته، که دا د هر ملک یو ما چیلنج کوي انشاءالله زه تیار یم ورته. کتونکي ګوري خپل چیلنجونو لغونتې وضاحت راته وکړئ، کم ټریکونه داسې دي چې هغه ډېر خطرناک دي، لکه تاسو کله سریه په خوله کې راکاږوئ او کله چې دی نو موټرسیکل یې راکاږي، داسې نور چې کوم دغه دي تاسو وضاحت وکړئ. زمونږ یوازې کم سیخان چې موږ را بیړ کوو داسې د غاښونو په زور
داسې د مرۍ دې ځای ته یې هړم کړو، داسې زور ورکړو، پاور سره هم راکاږو، داسې موټرسایکل هر قسم ویډیو مړه موږ راوړې دی میډیا ته، دې مینوالو به کتلې هم وي. خو مین سیز د سپورټ د انشاءالله چې د چیلنج خبره تا وکړله چې هر یو کس وي، دا نه چې موږ د چا مطلب یا په دې باندې ځان مشهورو چې یاره موږ پلانکی چیلنج کړو، ډنګرۍ چیلنج کړو. موږ چې کله هم ویډیوګانې جوړو په میدان کې اساسو میداني ویډیوګانې چې دنیا مخلوق ولاړې، نو انشاءالله به ستا په دې چینل هم والله دې وکړي چې ستا په دې پیج باندې زمونږ دا ویډیو وچلېږي او د ټول دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي. او انشاءالله او ستا په دې چینل به دا مینوال ګوري، د مرۍ په زور باندې موږ سیخ را بیړ کوو، د غاښونو په زور داسې سیخان موږ راوړي دي چې داسې په خولې موږ را بیړ کوو، مات شوي هم پکې دي. بیا ټیکټر شو داسې بل د ټرک نه غټ وزن چې لري ټریلا هغه موږ په دې خپو باندې تېره کړې. ډېر داسې مختلف ویډیوګانې دي، ستا په دې چینل به دا ویډیو اوږده شي ځکه چې یو ویډیو شو کول او هغه ښودل به دا به لږ اوږده شي، بیا دومره مینوال اکثري دا بور شي پکې که نه. نو انشاءالله به مختلف قسم ویډیوګانې انشاءالله ته به ورته په دې خپل ستا چې کوم په دې پیج کوم ستا مینوال دي په دې پیج به ورته انشاءالله دا ویډیوګانې باقاعده وښیي انشاءالله. دا راته وایي چې کوم شوقي کسانی او دا کورس کول غواړي، نو آیا دا کورس به څو میاشتې وي او تاسو سره رابطې دپاره به څه طریقه اختیاروي؟ کورس د میاشتو نه دی، به دې کلونه لګي. او بل د شوق خبره ده، یو څیز په شوق کې نو ډېر زر یادېږي. او کوشش هم دا دی چې د ډېر غلطو نه پیدا نوجوانان او ډېر په پبجي کې مبتلا دي، نشو تماشو کې مبتلا دي، موږ کوشش هم دی چې د دې ډېر ارڅه نه د نوجوانان موږ بچ وساتو. الله به بچ ساتي، خو موږ کوشش هم دا دی چې دې بچ کړو د دې هر څه نه. رابطه کول غواړي او که څوک رابطه کول غواړي لازمي، نو زما نمبر دی 0317 15 42 276 به دې زما وټساپ هم شته 0317 15 42 276. دا راته وایي مخکې ورځو کې بټګرام کې هغه چیرې لیفټ نښتی و، نو 3 هلیکاپټر راغلي وي، خو چې هغه ماشومان نشو بچ کولی. که داسې خدا نخواسته داسې څه حالات رالو، تاسو دا څه ټریک اختیارولی دغه مسله حل کولی شئ؟ بالکل مړه بس کمانډو چې سړی ځان ته وایي او هغه د مطلب داسې سخت وخت کې د چا په کار رانشي یا مطلب تا د لیب خبره وکړله او زمونږ کمزوري حالات هم د کور داسې دی چې لکه مطلب موږ سره موټرسایکل قدر هم نشته خیال دی. نو انشاءالله ولې نه خدمت یوازې دا نه چې موږ په میډیا راځو او بس نه، انشاءالله چې د چا هم په کار راځو زمونږ د کولو یو کار نه وي، انشاءالله موږ به کوشش کوو چې موږ ولا څه په خدمت کې لازمي به د مینوالو زمونږ د KPK پاکستان او کم عوام دي د دې په کار راشو، کوشش هم دی. دا راته وایي هغه شاهرخ خان چې کوم ګډې وډې ویډیوګانې جوړي، کله په جنکو باندې ورځي چې ته مې خوښوې، کله څه کوي کله څه کوي، کله وایي خودکشي کومه، د هغه په هکله څه ویل غواړئ؟ هغه یو سړي له نه دی په څه طریقه باندې ځان په دې میډیا کې مشهور کړم، که په حقیقت کې شاهرخ خان خو زه یم که څه لږ ډېر په پښتو پوهېږي یا د ده دا ویډیو به یا کتلي یا به نه کتلي، که په حقیقت کې شاهرخ خان د دا ویډیو وکتله نو کېدی چې د ده د وجې شاهرخ خان بیا خودکشي وکړي. دا راته وایي تاسو خو ټریننګ د ډېر وخت نه کوئ، شاګردان هم د سره لګیا وي، ټریننګ دوران داسې څه حادثه چې یا خدای مه که تاسو هوک شوي یې تیر وخت کې یا داسې څه ملګري هوک شوي؟ ستا ډېر ښه کوېسچن وکړو. دې کې ګوره زموږ ټریکونه ټول ډېر زیات خطرناک وي. ګوره موږ دا ټریکونه زه ډېر داسې نه کوم چې ورځ کې 4 ویډیوګانې جوړه کړم، 15 ساعت یې کړم، 10 ساعت یې کړم، هفته کې زه چېرته یو ویډیو یا 2 ساعت ځم، خو کوشش مې دا وي هغه ډېر زیات خطرناک ټایپ کې، ځکه که ته یو کار داسې وکړې او سبا یې تا پسې بل هم وکړي نو بیا خو پیدا نه شوه که نه. نو د دغې د وجې زه ډېر لیټ ویډیو سازم، خو ډېر طریقې سره ځم چې په دنیا پسته هغه یو سړی کیم خو خوږه پکې شته ډېر زیات، ځکه دا د مرګ څه دې ته وایي او دې ته وایي مرګ سره لوبې کول اسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی او کوشش هم دا کوي. ګوره داسې نه ده چې اوس مطلب داسې یو اناړي کس یو راشي یا دې ځای ته سیخ اړم کي، نه دا بالکل چاته اجازت نشته، باقاعده داسې ځان ته څه نقصان ورونه رسوي، محنت وکړئ، اکسرسایز یې وکړئ او ځان کې داسې څه ټیلنټ پیدا کړئ. او دې ټولو ته وایم کوم که دا شاهرخ خان دی که بل دی که بل دی، ګوره ځان هم مه شرموه او د پښتنو هم مه شرموه، ته چا ته مثل څه ورکوې دی پښتنو ته، ځان کې څه ټیلنټ پیدا کړه. ګوره دا پردې تور سري دي، دا هم د چا خویندې میندې، کوشش وکړه چې یو ښه ټیلنټ ځان کې پیدا کړه، ښه دغه کوه، ښه دغه شو کوه. نو ډېر زیات ځان یې خو اسم شرمولی دی، خو زه د خپل د میډیا ولرونو ته م وایم څه ښه پیغام دی معاشرې ته وښایي، څه ښه میسج ورکړه. زه د چینل والا ته هم دا وایم چې ګوره مطلب دا میږ صحیح طریقې سره استعمال کوي، داسې ټیلنټ والا کسان نه اوچت کوي چې چا کې ټیلنټ
سوټ وي داسې ښه ښه کارونه دی میډیا ته راوړئ تاسو پنجاب ته ورشئ پنجابیان څومره ښایسته ښایسته کارونه کوي هغوی څومره ښایسته ښایسته پیغامونه راوړي او که زموږ د پښتنو ته وګوري دا ټول نه یادوم داسې یو څو کسان داسې دي چې ګوره دا تاسو چا د سم میسج ورکوي دا به ګوره یو ورځ سړی وګوري 2 ورځې به وګوري خلکو به تېړه موړ شي خلک تاسو ته کنځلې کوي تاسو خپلې کمنټس وګورئ چې تاسو ته دا خلک څه سوی او داسې یو پیغام راوړه داسې یو ټیلنټ راوړه کله دا ویښته داسې کوي او کله د ځانه ماړه کله یو تعویضونه دې راماندې کړي دي او کله یو شی یاد کله دا خلکو ته څه وایي ښه میسج راوړه ښه دغه راوړه زه دا نه غواړم چې ستا نوم والم یا مطلب بس ته زه هغې والا کې نه یم میډیا والا کسانو کې چې ته ما ته کنځله زه تا ته کنځله مګر د یو اصلاحي پیغام درکړو پوه شولې نو کوشش وکړه چې ښه پیغامونه دې میډیا ته راوړئ هر یو کس چې هر یو چینل والا ته یم چې ګوره که تاسو مطلب سبا یو جماعت له یو غریب له یو پروګرام کوئ نو تاسو هغه پروګرام به خلکو ته ډوک بوښکاري خیال دی ځکه چې تاسو ډوبوګیانو له ځئ او که نه مطلب ستاسو پروګرامونه ریلي او صحیح طریقې سره تاسو چلوئ نو سبا که تاسو یو غریب له اواز اوچتوئ یا بل نو خلک به سره په مینه مرسته کوي ډیره مننه چې تاسو خپل قیمتي ټایم مونږ ته راکو خوشحاله اوسې ستام یو جهان مننه او الله دې وکړي د خپل محنت جاري ساته ښه کارونو پسې ګرځه ښه د میډیا ته خیر دی یو انسان ټیک ته یو انسان به دا وي چې لږه مطلب لږ محنت په وکړي هغه به لږ لیټ اته کامیابي میلاو شي یو نیم داسې وي چې لږ ټایم یې وشو الله وله ډېره زر کامیابي ورکړي خو انشاءالله چې ستا د پروګرامونه ته د الله د رضا دپاره کې او په ښه نیت یې کې او دا سوچ کې چې زما ته هم له 100 روپۍ پیدا میلاویږي او زه چاله هم داسې یو پروګرام کوم هغه ته هم زما د وجې یو له 100 روپۍ میلاویږي نو انشاءالله که نور څه نه وي که نه یو غریب سړی که درته نور څه نشي کولی دا دعا خو درته کولی شي که نه نو که دا نور خلکو په شان شوې نو په دې ډوک بوک باندې دغه شوې نو زه یم چې کمنټس یې به خپلې خو د سره نه ګورئ او باقې د به درته خلک کنځلې او خیرې دا به درته لازمي کوي ښه مینوالو تاسو واورېدو دا کمانډو ډېر ښکلی پیغام او په آخره کې هغه سوشل میډیا ملګرو ته کوم چې د دې میک ډېر غلط استعمال کوي کوم چې راتلونکي نسل ته ډېر ګنده میسج ورکوي او ډېر غلط سوچ ورته وړاندې کوي نو مینوالو دغه د مردان چې کوم ریل کمانډو دی واقعي د چې ریل کمانډو دی نه دوکه ده نه نظربندي ده او د دې ټریکونه ټول ریل دي تاسو به کتلی وي په دې سره زه جعفر شاه درویش تاسو نه اجازت غواړم ښه د وباد بریالي اوسئ تلوي الله په امان